تاسو د لاسونو په چرچکو د کابل څخه راغلی مېلمه پښتو د لاسونو په چرچکو د کابل څخه راغلی مېلمه پښتو وایي رالو بشي مغلو ته به ډېرې منډې رالو بشي مغلو ته به ډېرې منډې ورکړي ښایسته غوندې ماشوم خوشحال خټک به خدای پیدا کړي. ټولو درنو مشرانو ځوانانو دیوالو او راغلو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ صحت ولرئ. زه ډېر خوشحاله یم چې په دې مشاعره کې ماته مو هم وخت راکړی ده او هیله لرم چې داسې مشاعرې دلته نورې هم زیاتې شي تر څو ځوانان پوهې او تعلیم ته تشویق شي. نو مشران هم ناست دي، ستاسو د ټولو په اجازه د دې طلایي فرصت نه به په ګټه اخیستو سره د علم او تعلیم په اړه غواړم چې یو څو لنډې خبرې هم تاسو سره شریکې کړم. ځکه چې زموږ په وطن کې علم او تعلیم ته ډېر ضرورت دی. نو بیا به شعر ته راشم. د الله پاک د اووه ذاتي صفتونو څخه یو صفت علم دی. د قرآن کریم لومړی آیات او د دغه آیات لومړنی توری اقرا یعنې ولوله په ټکي پیل شوی دی. په قرآن کریم کې د الله پاک نوم 2816 ځلې او د هغه نه وروسته په الهي کلام کې د علم کلمه 215 ځلې ذکر شوې ده او دا د علم په ارزښت دلالت هم کوي. نو که چیرې زموږ وروڼه علم حاصل نه کړي د کمال خاوندان نه شي، هغوی د ژوند په اهمیت په ارزښت نه پوهیږي. هغه هیوادونه چې د پردیو له احتیاج څخه خلاص دي، زحمتونه یې ګاللي دي، په خپل اولادونو یې تعلیم کړی دی، خپل ذهنونه یې په کار اچولي دي تر څو داسې جوړونې او اختراعات ولري چې نن ورځ یې موږ په سترګو هم وینو او د هغه نه ګټه هم اخلو. نو دغه پرمختللې ټکنالوژي طبیعي نه ده رامنځته شوې، بلکې دا د انسانانو د لاسونو د تفکر برکت دی چې دا ټکنالوژي رامنځته شوې ده. او بله دا چې داسې هم نه ده چې دغه ټکنالوژي دوی له خپلو خېټو جوړې کړې وي، بلکې کلونه یې په زده کړو په تجربو تېر کړي دي تر څو دا ټکنالوژي رامنځته کړي. نو زموږ په وطن کې چې کومه بدبختۍ دي، د دغو بدبختیو له منځه وړلو لپاره لومړی مبارزه له خپل ځان نه پیل کړو. باید د زده کړو مشالونه د هېواد لرو پرتو سیمو ته ورسوو، د هېواد او د ولسونو ترمنځ د زده کړو د مطالعې فرهنګ ته وده وربښو، خپل وروڼه او خویندې تعلیم ته وهڅوو، مطالعې ته وهڅوو. هغه څوک غواړي چې د خپل د وطن د پرمختګ شاهد اوسي، یوازینۍ لاره یې شتون لري چې هغه هم د علم او تعلیم مشالونه دي. له دې برکته به زموږ په وطن کې د فقر د بېسوادۍ کرغېړن ټغر ټول شي. نو شعر او شاعري خو تل په حقیقت څرخیږي او زه هیلهمند یم چې زما د شعرونو نه څوک ناراضه نه شي. او په لومړۍ کې غواړم چې ټولو خویندو ته یو څو بیته شعر ډالۍ کړم او بیا به د هغه نه وروسته تاسو ټولو ته یو نظم هم وړاندې کړم. علم په نر او ښځه فرض ګڼمه، بې سوادي یو لوی مرض ګڼمه. علم په نر او ښځه فرض ګڼمه، بې سوادي یو لوی مرض ګڼمه. لاس کې قلم د هر افغان غواړمه، وطن په علم چراغان غواړمه. ما د تعلیم نه انکار نه دی کړی، حق د تعلیم زما ملاله لري. زه په لیمو کې ورته ځای ورکوم، حق په ما خور بدري جماله لري. زه په لیمو کې ورته ځای ورکوم، حق په ما خور بدري جماله لري. په اسلامي او شرعي حجاب کې دوی به د خپل علم طلب ته راځي، د تعلیم مخه څوک نیولی نشي. زما ملاله به مکتب ته راځي، زما ملاله به مکتب ته راځي. غواړم تاسو ټولو ته یو نظم ډالۍ کړم او هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. په یقین سره یې وایم، په ثبوت سره یې وایم، په دلیل سره یې وایم، 100% ترېنه کم کړه نور په هر څه کې دوکه ده، هر څه کې بې ایماني ده. هیا دا مسلماني ده؟
په بازار کې غلطي ده، په دوستي کې غلطي ده، ورورولي کې غلطي ده، دا آواز ورسره هم کړي وروره راشي ارزاني ده او د رب مهرباني ده. آیا دا مسلماني ده؟ په گفتار کې مو دوکه ده، په کردار کې مو دوکه ده، په اقرار کې مو دوکه ده، په انکار کې مو دوکه ده، په دیدن کې مو دوکه ده، انتظار کې مو دوکه ده، په هر څه کې دروغ وایو، په هر کار کې مو دوکه ده، په هر څه کې دروغ وایو، په هر کار کې مو دوکه ده. رزق ځکه نه زیاتېږي چې روزګار کې مو دوکه ده، په لړمون کې مو دوکه ده، اخیستون کې مو دوکه ده، په خرڅون کې مو دوکه ده. مونځ مو ځکه نه قبلېږي چې په زړه کې مو دوکه ده، ګډې ځکه مو لیوان خوري چې په شپون کې مو دوکه ده. زموږ ګټه ګټه نه ده، زموږ ګټه تاواني ده. هیا دا مسلماني ده؟ په قیمت کې به یې فرق وي، څه به ګران دلته خرڅېږي، څه ارزان دلته خرڅېږي، وکیلان دلته خرڅېږي. په قیمت کې به یې فرق وي، څه به ګران دلته خرڅېږي، څه ارزان دلته خرڅېږي، وکیلان دلته خرڅېږي. د یو څو پیسو دپاره مسلمان دلته خرڅېږي. په جرګو کې رشوت اخلي مشیران دلته خرڅېږي، په جرګو کې رشوت اخلي مشیران دلته خرڅېږي. په جامه د انسانانو شیطانان دلته خرڅېږي. اوبه دلته ډېرې ګرانې او د وینو ارزاني ده. هیا دا مسلماني ده؟ څوک د ورور د وینو تږی، څوک د خور د وینو تږی، څوک د پلار د وینو تږی، څوک د مور د وینو تږی، تور د سپین د وینو تږی، سپین د تور د وینو تږی. زه چې کوم طرف ته ګورم په هر لور د وینو تږی، هره لاره کې ولاړ دی سړي خور د وینو تږی. چې د چا په لاس کې دار دی بس هغه زموږ سرکار دی، چې څومره وس رسېږي بس هغومره ظلم کار دی. د 50 روپو غل دی دا چې ورکړي څوکیدار دی. څه بې سوره مو ژوندون دی، څه بې سوره زندګي ده. هیا دا مسلماني ده؟ زه په دې باندې حیران یم چې د چا نه ګیله وکړم، زه په دې باندې حیران یم چې د چا نه ګیله وکړم، د خپل ځان نه ګیله وکړم، که د تا نه ګیله وکړم، د ادې نه ګیله وکړم، که بابا نه ګیله وکړم، که د دوست نه ګیله وکړم، که خپلوان نه ګیله وکړم. که دا لیک مو د تقدیر وي چې تقدیر نه ګیله وکړم، که ورانه وي تدبیر نه چې تدبیر نه ګیله وکړم، په زمین کې که ورانۍ وي چې زمین نه ګیله وکړم، که دا لاره ده خرابه چې راګیر نه ګیله وکړم، قافله کې که ورانۍ دی چې امیر نه ګیله وکړم. هر طرف ته نفرتونه، هر طرف ته ځان ځاني ده. هیا دا مسلماني ده؟ مشوره کې برکت دی، مشوره چا سره وکړم، دا به څرنګه سمیږي، دا کیسه چا سره وکړم، دا طاقت دی چا سره دی، فیصله چا سره وکړم، که لانجې باندې حل کېږي چې لانجه چا سره وکړم. نو زما دا مشوره ده. دا خو مونږ ته د ګرانه سوال به وکړو د الله نه، یا غني پروردګاره، یا ستاره، یا غفاره موږ ته راکړه له خپل درباره. چې یو څو داسې کسان وي قدردان چې د انسان وي، چې بهر وي د فرقونه، چې سوچه مسلمانان وي، چې منونکی د توحید وي او منونکی د قرآن وي. یو په شانتې د صدیق وي، بل په شانتې د عمر وي، بل په شانتې د علي وي، بل په شانتې د عثمان وي. چې تیره توره په لاس وي او د غل پرې کړی لاس وي. کوم انسان چې زناکار وي په ښکاره باندې سنګسار وي، چې قاتل ته دا سزا شي چې سل تن نه جدا شي، د سودخور چې دا انجام شي، چې تمام مال یې نیلام شي. چې فرقه راته یې وکړي، سجده راته یې وکړي، مسله راته یې وکړي، عقیده راته یې وکړي، دا کیسه راته یې وکړي. چې په یوه لاره روان شو، چې سوچه مسلمانان شو، چې مو بچ کړي له دوزخه جنتیان شو، جنتیان شو چې د حورو خاوندان شو. دا آواز به کله کېږي چې دا ځمکه د پاک رب ده او د رب حکمراني ده، بیا به ومنم نظامه چې بس دا مسلماني ده، بیا به ومنم نظامه چې بس دا مسلماني ده. ستاسو د ټولو توجه نه یوه نړۍ مننه. کور مو ودان. Salam
غیرت د زلزلې لري طوفان لري اوس افغانان پکې نسل